السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راترک روغ او جوړ سئ. زه یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په MTN هر سیمې کارت کې موږ تاسو هغه په یو اتیا افغانۍ باندې موږ هغه فري کړو او هغې چې دی موږ تاسو وایس بنډل څخه یعنې موږ تاسو یو چاته موبایل کړو او چا سره زنګ وهو نو د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې په MTN سیمې کارت کې په یو اتیا افغانۍ باندې موږ تاسو MTN سیمې کارت فري کړو او هر چاته د یوې میاشتې لپاره زنګونه وهو. هر ځینې سیمې کارتونو ته چې دی په 200 افغانۍ فري کېږي، ځینې په 99 افغانۍ فري کېږي. خو نن زه تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په هر سیمې کارت کې که تاسو سره نوی وي که زوړ که هر سیمې کارت وي څنګه کولی شو هغه په یو اتیا افغانۍ باندې موږ تاسو فري کړو او له انټرنیټ څخه ګټه واخلو. نو دوستانو، زه میراج الدین شینواری او تاسو ګورئ میراج خان ټیکنیکل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو هر څه نه مخکې هیله کوم دوستانو یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تر اوسه مو هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ د ویډیو په سرخ مخ خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ او په حال باندې کلیک کړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، چې کله تاسو یوټیوب چینل کې سبسکرایب کړئ او یوټیوب چینل ویډیو مو هم لایک کړه او دا ویډیو مو هم لایک کړه نو هینه وروسته به تاسو راشئ خپل فون نمبر یا د فون نمبر ځای ته به تاسو راشئ او تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله دوستانو تاسو کلیک وکړو نو دلته به تاسو ستوری ډایل کړئ او له ستوري وروسته به 2 او بیا 4 او بیا یعنې 240 به تاسو ډایل کړئ او بیا ورسره ترمبیا ووهئ تر څو کوم سیمې کارت چې مثلا په کوم 1 کې که 2 کې په هر ځای کې ستاسو سیم وي نو هغه به تاسو ډایل کړئ. چې کله تاسو دا ډایل کړئ نو دوستانو لږ صبر به ورته وکړو تر څو یو بل دلته به دوستانو تاسو ته زیات اپشنان راځي لکه MTN واو. د دې په اړه مې انشاءالله تاسو ته ویډیو جوړم چې MTN واو څه لپاره کارول کېږي. همدارنګه MTN واو کې که مونږ تاسو کله ورشو نو مونږ تاسو ډیټا بنډل راغلي نو چې کله ډیټا بنډل مونږ کلیک کوو مونږ ته ایچ کمینګ سون نو څنګه کولی شو دغه ډیټا بنډل خلاص کړو. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته همدا ښیم چې MTN واو څنګه خلاصولی شو. نو مونږ رادرومو مونږ خبره په دې باندې ده چې څنګه مونږ کولی شو چې په یو اتیا افغانۍ باندې مونږ تاسو وایس بنډل فري کړو. نو دې لپاره به تاسو دلته ولیکئ 4 به ورته ولیکئ. چې کله 4 تاسو ورته ولیکل دا به تاسو سینډ کړئ. دوستانو، کله چې تاسو لومړی ځل د MTN سیمې کارت ځوانانو بنډل ته اړوئ او تاسو دلته راشئ او 4 ډایل کړئ نو تاسو ته به لومړی غواړي چې تاسو 10 افغانۍ مصرف کړئ تر څو تاسو ډیزاین آن بنډل چې دی ډیزاین یور بنډل فعاله کړئ یعنې ځوانانو پیکیج تاسو فعاله کړئ. نو 10 افغانۍ په لومړي سر کې له تاسو څخه مصرف کوي چې کله تاسو غواړئ چې دا فعاله کړئ. نو چې کله دا فعاله کړئ وروسته تاسو دغه اپشنان راځي ډیلی بنډل، ویکلی بنډل او مانتلی بنډل تاسو ته راوځي. نو دلته به تاسو ورته 3 ولیکئ یعنې مانتلی بنډل زه میاشتنی بنډل غواړم نو دلته به تاسو ورته 3 ولیکئ. چې کله 3 ولیکلو نو دوستانو کله 3 ولیکئ دلته تاسو سره وځي چې وایس بنډل، انټرنیټ بنډل او وایس ان انټرنیټ بنډل. نو تاسو مثلا انټرنیټ فري کوئ، وایس بنډل فري کوئ یا وایس اینډ انټرنیټ بنډل یا وایس انټرنیټ دواړه بنډلونه فري کوئ نو تاسو فري کولی شئ. مونږ رادرومو مونږ وایس بنډل سره کار دی یعنې مونږ چاته زنګ وهو بل چاته زنګ وهو نو دلته به مونږ تاسو ورته ولیکو چې 1. چې کله موږ تاسو 1 ورته ولیکل نو دوستانو دلته موږ تاسو ته راوځي چې ډیزاین یور اون بنډل او دا موږ تاسو ته اپشنان راوځي. دلته به موږ تاسو لومړی ورته ولیکو. کله چې لومړی ورته ولیکل یعنې 1 م ورته ولیکل نو دلته موږ تاسو ته راوځي چې 402 زر منټ 8 نو دلته به موږ تاسو ورته ولیکو چې 401. چې کله هم دوستانو 401 ورته ولیکل دلته ګوره مونږ ته وایي ډیزاین بنډل په یو اتیا افغانۍ باندې مونږ کولی شو چې دا بنډل فري کړو. ګوره دوستانو زما کې روپۍ نشته دی او زه دا فري کوم چې څنګه راځي. دلته زه ورته ولیکم 1 چې 1 مې ورته ولیکل زه په سینډ باندې کلیک کوم. چې کله په سینډ باندې کلیک کوم ګوره دوستانو اوس په ماته میسج راشي چې آیا تاسو دا بنډل فري کړئ یا نه.
ګورئ دوستانو پاس ماته چې د میسج راغی نو ماته وایي چې تاسو کافي اندازه کریډټ نه لرئ او نشئ کولی چې تاسو دا وړاندیز فعاله کړئ نو که چېرته تاسو کافي اندازه کریډټ ولرئ په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل MTN سیمې کارت په 1 افغانۍ باندې فري کړئ نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته MTN واو بنډل څنګه موږ تاسو کولاولی شو که چېرته موږ MTN واو بنډل ته لاړ شو نو هلته موږ تاسو ته لیکي چې کمینګ سون یعنې انتظار وکړئ نو هغه څنګه خلاصولی شو انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه در وښیم که چېرته بیا هم زموږ چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله موږ به تاسو ته ښایسته ښایسته خوندورې ویډیوګانې هر وخت په همدې یوټیوب چینل څخه وړاندې کوو ژوندي اوسئ